یو وخت داسې هم و چې نړۍ ګوته په غاښ وه. هغه وخت چې یوازې او یوازې یو نوم د هرې پیغلې او ځوان د مور او د پلار د کوربه او د پردي په ژبه و. د مظلوم ورسره مینه وه او د ظالم ورسره کینه. نوم یې د ګوربت د چټکتیا په څېر په ټوله سیمه کې خپور شو، خو څېره یې تر پایه پټه پاتې شوه. د چټکتیا، د ځیرکتیا، د بیړني بدلون سمبول شو. نوم یې زرکړ و، په زرغون مینه کې زیږېدلی و، خو لویي او ویاړ یې د ټول هېواد پورې تړلي و. د قربت په څېر څک څار به یې د زرغون مینې په زړه راښکونکي ښار کې کاوه، تر څو د غریب لپاره حق وغواړي او د مظلوم لپاره عدل. خو دی نه شاه او نه ګدا، یوازې او یوازې یو افغان و. د زرکړ د اتلولۍ نښان په 19مې پېړۍ کې د واک په سر بهرني او کورني تېري کوونکو ته سپر شو، چې نوم یې په شاهکارو افسانو کې په زرو وکښل شو او شجاعت او هیله بښونکو بېلګو یې له یو ټبره بل ته او له بله بل ته. تر دې دمه څو نسله واټن وواهه او نن یې موږ تاسو ته په دې پرله پسې خپرونه کې کیسې کوو. زرکړ زموږ د ویبسایټ لارې او د امازون لارې ترلاسه کړئ. د لوستلو څخه یې خوند واخلئ.